په یو کلي کې یو بزرګ د خپلو دوو زامنو سره اوسېدو چې د یو نوم کمال او د بل نوم جمال. کمال ډیر چالاک او جمال ساده او کمعقل و. د بزرګ سره یوه غوا، یوه میوې والا اونه او یو کمبل و. څه موده پس بزرګ ډیر سخت بیمار شو او په کټ پریوتو. د دواړه زامن راوغوښتل او ورته یې دا نصیحت وکړو: بچو، سروغ نیمه، د مرګ او ژوند پته نه لري. که زه مړ شوم، زما د مرګ لپاره زما چې دا څه دي، دا به دواړه وروڼه خپل منځ کې پوره پوره تقسیم. او څه موده پس دا بوډا بزرګ وفات شو. نو مشر ورور کمال جمال ته وویل: راځه وروره چې دا ټول څیزونه په خپل منځ کې پوره پوره تقسیم کړو. کمال وویل: د غوا دا شاته حصه به زه والم او دا مخکینۍ حصه یې ته واله. جمال ساده و، خبره یې ومنله. بیا دواړه وروڼه د اونې خواته لاړل. کمال په چل ول جمال ته وویل: د اونې دا لاندې حصه به ته والې او دا بره حصه به زه والم. جمال بیا هم رضا شو. بیا کمال وویل: کمبل خو نیم کیدی نشي، نو داسې به وکړو چې سهار ته کمبل اغونده او د شپې به ما راکې، نو د شپې به زه کمبل اغوندم. جمال چونګې ډیر ساده و، هغه دا خبره هم ومنله. جمال خوار په ټوله ورځ غوا ته واښه ورکول او کمال به د غوا پیس کوي. کمال به اونې ته ختلی او میوې به یې خوړلې او جمال خوار به ورته ښکته خوار خوار کتل. کمال به د شپې کمبل واغوسته او په آرام او سکون به وده شو. خو جمال به د شپې د یخنۍ د وجې نه رپېدو او یو خوا بل خوا به اوړېدو راوړېدو. څه موده پس د جمال یو ملګری راغی. هغه جمال خفه ولیدو. نو پوښتنه یې ترې وکړه. جمال ورته ټوله کیسه وکړه. ملګري ورته یو مشوره ورکړه: تفریح شوې، دا کومه خبره چې درته ما وکړه که نه، ته هم په دې عمل وکوم، دا کار وکړه، دا روغ به دې پښتو پوځي، ما پیانې بدنه غواړي. جمال ډیر خوشحاله شو او کور ته روان شو. کله چې کور ته ورسېده، کمال د غوا نه پیدا شو. جمال یوه ډنډه راواغسته او غوا یې په سر وهل شروع کړل. کمال وارخطا شو او ویې ویل: دا څه کوې یار؟ ته ګورې نه چې زه ناستین ته غوا نه پیښ یم او ته رالې غوا دې وهل شروع کړل. جمال وویل: د غوا مخکینۍ حصه زما ده او زه چې څه غواړم نو کولی شم. کمال وارخطا شو او هلته نه لاړو. بیا لږ وروستو کمال اونې ته ختلی او میوه یې خوړه. نو جمال سمدستي تبر راواخیسته او اونه یې وهل شروع کړل. کمال ورته وویل: مه کوه لکه، داسې کې ته ګورې نه چې زه په اونه کې ناست یم او میوه خورم. خو جمال وویل: د اونې لاندې حصه زما ده او زه چې څه غواړم کولی شم. کمال خاموشه شو او هغه ځای نه ولاړو. ماښام ته نږدې و چې جمال کمبل لوند کړو. کمال وویل: دا څه کوې لکه، زه به شپه څنګه تېروم، دا خو کمبل لوند کړو. نو جمال ورته زر جواب ورکړو: ماښام نه مخکې پورې کمبل زما دی او زه یې وینځم، زه چې څه غواړم کولی شم. کمال له د کمبل نه بغیر خوب نه ورتلو او د یخنۍ نه یې وجود ټول رپېده. کله چې سحر شو نو کمال د جمال نه بخښنه وغوښته او خپله غلطي یې ومنله. هغه وویل: یار د نن نه وروستو به موږ ټول څیزونه یو ځای استعمالو. خو جمال د هغه زړه ډېر زیات نرم و. کمال یې وبخښه او دواړه بیا په خوشحالۍ سره ویډیو کتلو ډیره مننه. نور د داسې واقعاتو لپاره دا چینل لایک کړئ او سبسکرایب کړئ.